نجونې له تاسو څخه څه غواړي؟ دوستانو سلامونه، هیله ده ښه به یاست. مخکې له دې چې پر موضوع پیل وکړو، هیله کوو چې زموږ چینل پښتو ټیوب سبسکرایب کړئ او دا شرنګانه یې وشرنګوئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته پر وخت در ورسیږي. دوستانو، ډېر خلک په دې باره کې معلومات نه لري چې نجونې یا په عام ډول مېرمنې له تاسو څخه څه غواړي. راځئ نن مو خبر کړم نجونې له تاسو څخه 3 شیان غواړي، مګر کله به هم تاسو ته د دې 3 شیانو باره کې څه ونه وایي. دا 3 شیان داسې دي چې نجونې یې له تاسو څخه غواړي، مګر د ویلو جرأت یې نشي کولی. البته استثنا شته. اول، نجونې غواړي چې پوه شي تاسو کومې بلې نجلۍ سره اړیکه لرئ او که نه. که څه هم دوی ته دا کار خوند نه ورکوي، دلته مهم ټکی دا دی چې دوی له دې خبرې کرکه کوي، مګر په دې اړه فکر ورسره وي چې زما خاوند یا ملګری کومې بلې جینۍ سره اړیکه لري او که نه. دویم، نجونې له تاسو څخه توجه غواړي. ډېر خلک دا فکر کوي چې نجونې مالدار خلک، یعنې موټر، بنګله، ښه موبایل او همداسې نور شیان خوښوي، مګر د اصلي جینۍ یوه نښه دا ده چې دا پر دغو ذکر شوو شیانو خاورې اړوي، یوازې تا ته ناسته وي او ستا پاملرنه ورته لکه یوه نړۍ معنا لري. دریم، نجونې خوښوي چې په لومړۍ اړیکه کې د هلک له خوا اشاره وشي. معنا دا چې که تاسو له جینۍ تمه لرئ چې په لومړی سلام واچوي، میسج به راولېږي یا هغه به تاسو باندې مخکې شي، دا فکر مو اوبو ته وغورځوي. نجونې خوښوي چې لومړی سلام، میسج یا په عام ډول په اړیکه کې لومړی والی او مخکې والی باید د هلک له لورې وشي. دوستانو، د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پښتو ټیوب سبسکرایب کړئ او دا شرنګانۍ وشرنګوئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته پر وخت در ورسیږي.